د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو محترم اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. هیلهمند یم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وئ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته هم په تیرو میزونو کې زموږ خپرونې نشر شوې، په تیرو ګردي میزونو خپرونو کې د ښوونې او روزنې په هکله مو له بېلابېلو محترمو میلمنو سره خبرې کړې وې. هغوی راسره خپل ډېر پراخ نظریات شریک کړي وو، د دې په ارزښت باندې راته غږېدلي وو. مونږ به په همدې خپرونه کې بیا هم د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې وغږېږو، د ټولنو په توپیر باندې به سره وغږېږو، په پرمختګ باندې به غږېږو، همداشان د تجارت او اقتصاد او طب او د ټکنالوژي په برخه کې ښوونه او روزنه څومره مهمه ده. په دې هکله څنګه کولی شو خپل ماشومان وروزو، ښه یې وروزو، هغوی وهڅوو تر څو خپل زده کړې وکړي. دا هغه موضوعات دي چې په نننۍ خپرونه کې به مونږ بیا هم د درنو میلمنو سره ورباندې رڼا اچوو. په نننۍ خپرونه کې مو دوه محترم میلمانه دي. عبدالسلام احساس صاحب دی چې دی د پکتیکا ولایت په پوهنتون کې د اقتصاد د پوهنځي زده کړیال دی، او بل محترم میلمه چې دی هغه عرفان الله عرفان صاحب دی چې دی بیا اصلا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم په پکتیکا پوهنتون کې البته د همدې د اقتصاد پوهنځي محصل یا زده کړیال دی. په خپرونه باندې پیل کوو. په لومړي سر کې عبدالسلام احساس صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه قدرمن غیرت صاحب چې موږ ته مو په میلمه راډیو کې وخت راکړی. لومړي سر کې خو تاسو ته او بیا د تاسو درنو همکارانو او د میلمه راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې احترامات، او ډېره مننه چې موږ ته مو په میلمه راډیو کې د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه باندې وخت راکړی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. عرفان صاحب تاسو ته هم په خپرونه کې ستړي مه شئ، وایو په خیر راغلی. مننه جناب غیرت صاحب، تاسو نه ډېره مننه، او د میلمه راډیو ټول کارکوونکو، پرسونل او اورېدونکو ټول ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. مننه چې موږ ته وخت راکړ. مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. احساس صاحب له تاسو به پیل کړو. تاسو که مهرباني وکړئ هغه خپل نظر چې تاسو لرئ د ښوونې او روزنې په هکله باندې، د ښوونې او روزنې په هکله د هغه د ارزښت په هکله کوم نظر لرئ، کوم فکر لرئ، هماغه راسره شریک کړئ مهرباني. ډېره مننه. ښوونه او روزنه چې دا هغه د ژوند لومړی ډیوه چې دا هغه د ښوونې او روزنې څخه پیل کېږي. یعنې ښوونه او روزنه چې دا نن سبا که هر پرسونل، هر ټکنالوژي، هر سیستم چې مخته تللی ده، نسبتا دا د ښوونې د روزنې له برکته تللې ده. او په افغانستان کې که څه هم ښوونه او روزنه یو څه شاته پاتې ده نسبت د نورو هیوادونو په څېر باندې، د هغوی یو مهم علت چې دا هغه د ښوونې او روزنې پرمختګ ده. خو په افغانستان کې بدبختانه چې د جنګونو او د څو لسیزو راهیسې د جنګ ځپلو او په مدرسو او مکاتبو ته د نه لاسرسي په صورت کې ښوونه او روزنه یو څه پاتې ده. نو په نورو هیوادونو د پرمختګ لومړنی علت چې ده هغه ښوونه او روزنه ده. او که موږ او تاسې وګورو نن سبا افغانستان او جاپان چې په 1999 کې دواړو یو ځای ازادي اخیستې ده. نن سبا که جاپان وګورو او افغانستان سره پرتله کړو، د دې ترمنځ ډېر غټ توپیر موجود ده. جاپان چې هغه په ځان باندې کار وکړو، د ځان لپاره یې هر څه چې هغه د ښوونې او روزنې باره کې یې وکړل. یعنې افغانستان چې نن پاتې د هغه د ښوونې او روزنې یو لوی لامل دغه ده چې په ښوونه او روزنه کې موږ بدبختانه په شاته پاتې یو. ډېره مننه. کور دې ودان. عرفان صاحب تاسو هم د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې یا په مهموالي باندې راسره خپل نظر شریک کړئ. څومره مهمه ده ښوونه او روزنه؟ مننه جناب غیرت صاحب. ښوونه او روزنه خو د ژوند یوه ډیوه ده، اړینه ده موږ لپاره، ځکه لومړنی آیات چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده اقرأ ده. د اقرأ معنا دا ده چې ولوله. یعنې موږ ټول که غواړو چې پرمختګ وکړو، نو لومړنۍ لارې دا ده چې باید
زده کړه حاصله کړو، زده کړه وکړو. که موږ غواړو چې ښه تربیه ترلاسه کړو او هېواد مو پرمختګ وکړي، خپله کورنۍ مو پرمختګ وکړي، په ځان باندې کار وکړو او تربیه او روزنه حاصله کړو، نو باید موږ تعلیم وکړو او حرکت وکړو. او هېڅکله د تعلیم دپاره ناوخته نه ده. که موږ چېرته کوچنیان یو، لویان یو یا ځوانان یو، موږ دپاره هېڅکله ناوخته نه ده. نو په قرآن کریم کې هم د دې دپاره ډېره یادونه سوې ده او په احادیثو کې هم یادونه سوې ده. په قرآن کریم کې یو ځای کې الله پاک فرمایي چې هغه کسان نه دي برابر چې تعلیم یې کړی ده. نو د دې دپاره په قرآن کریم کې نور آیاتونه هم راغلي دي. نو بهتره خبر دا ده چې خلک تعلیم وکړي او تعلیم یوازینۍ لاره هم دا ده چې پرمختګ کولی شو. که تاسو نورو هېوادونو ته وګورئ، هغوی ډېر پرمختګ کړی ده. نو وجه او علت هم دا ده چې هغوی په ځانونو کار کړی ده، زحمت یې ایستلی ده، یو ځای ته ځانونه رسولي دي. که موږ غواړو چې خپل هېواد اقتصاد، زراعت دا شیان له نورو هېوادونو سره برابر کړو، خود کفایه کړو، نو باید تعلیم حاصل کړو او ټولنه په تعلیم باندې سمباله کړو. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. احساس صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان او جاپان مو سره پرتله کړل، اوس همدې موضوع ته راځو. په همدې موضوع باندې تاسو لږ نور بحث راسره وکړئ، نور تشریحات ورکړئ چې هغه ټولنې چې په هغوی کې تعلیمي کچه لوړه ده نسبت هغو ټولنو نه چې په هغوی کې تعلیمي کچه ټیټه ده، د هغوی ترمنځ توپیر څه دی؟ مهرباني. لومړنی توپیر خو همدغه ده چې هغه په ټکنالوژي ورته لاسرسی لري، هغوی په ځان باندې د همدې تعلیم په برخه کې د لومړنۍ د همدې ښوونې روزنې برخه کې له همدې مکتب نه شروع شوې ده بیا تر پوهنتونه پورې. که هغه کومو ټکنالوژي او کومو وسایلو ته لاسرسی لري، هغه یې په خپله باندې په ځان باندې کار کړی ده. جاپان تر موږ نه که څه هم جنګ ځپلی و، تر موږ نه ډېر سخت صفر حالات ته راغی، خو د هغه د ښوونې او روزنې باندې یې کار وکړی. نسبتا تر دې نه چې دی په زراعت او نورو څه باندې کار وکړي، په ښوونه او روزنه باندې لومړنی هدف یې دی همدغه و چې په ښوونه او روزنه باندې کار وکړي، تر څو پورې راتلونکي کې له نورو هېوادونو سره سیال شي. هماغه علت شو چې جاپان نن سبا د نړۍ سره په سیالي کې ده او افغانستان بدبختانه تر اوسه پورې په هماغه حالات کې قرار لري. همدغه د ښوونې او روزنې برکت دی چې نن جاپان د نورو هېوادونو سره په سیالي کې ده او د نړیوالو هېوادونو څخه په غوره ټکنالوژي او غوره پرمختګونو کې جاپان لومړني او دویم مقام قرار لري. دوی زموږ نه نور په څه شي کې پرمختللي دي؟ یعنې هدف دا ده چې هغوی ژوند څنګه ارزوي زموږ تاسو د ژوند سره؟ د موږ له ژوند سره لومړنی د دی اړتیاوې او هغه چې هغوی په ښوونه او روزنه باندې همدغه کار وکړی. مطلب یو کس به چې وایي چې مخکې به یې 8 ساعته کار کوي، جاپان همدغه طریقه زیاته کړله، غوښتل یې چې دغه پروسه 12 ساعتونو ته ورسوي. البته د ښوونې او روزنې په برخه کې یعنې اوس وخت کې که په افغانستان کې رسمیت په 8 بجو باندې شروع کېږي تر 12 بجو پورې، بیا په 2 بجې باندې شروع کېږي تر 4 بجو پورې، خو نسبت په جاپان کې هغه رسمیت او پروسه چې ده هغه په 6 بجې باندې شروع کېږي تر 12 بجو پورې، بیا په 1 بجه باندې شروع کېږي ان تر 6 بجو پورې. د دوی لومړنی هدف دغه و چې دوی په ځان باندې دومره کار وکړ چې نن سبا که جاپان وګورو اټومي وسلو ته او ان داسې وسایلو ته یې لاسرسی پیدا کړی چې هغه د نورې نړۍ ډېره شاته پاتې ده او جاپان یې هغه ته لاسرسی لرلی دی. یعنې که په بیړیو کې وي، که په الوتکو برخه کې، که په نورو ټکنالوژیو کې جاپان همدغه علت وایي د ښوونې او روزنې له برکته نن د نړۍ سره سیال شو. ډېره مننه کوو. عرفان صاحب، تاسو هم په توپیرونو راته وغږېږئ، هغه سیمې چې لوړې دي په تعلیمي کچه او هغه سیمې چې ښکته دي په تعلیمي کچه، د هغوی ترمنځ توپیرونه که راته بیان کړئ مهرباني وکړئ. څومره ژوند اسانه دی هلته؟ د احساس د خبرې په تایید سره که افغانستان او جاپان سره پرتله کړو، ښه مثال همدا کېدی چې دواړو هېوادونو په یو وخت کې ازادي واخیستله. د هغو که تاسو ته په یاد وي، هټلر یو وینا وکوله چې دغه استادان چې کوم دي، شاګردان چې کوم دي، دوی دپاره په ځمکه کې خندقونه او کندې وښکلې، د جنګ په حالت کې دوی دپاره زمینه برابره کړه او تعلیم یې بند نه کړه، تعلیم یې جریان په حالت کې وساته. په دې خاطر باندې چې دوی پوهېدل چې تعلیم داسې یو شی ده چې کولی شي موږ ورسره پرمختګ وکړو. او حالان کې دوی د اسلام څخه ډېر ترلاسه کړي، دوی اسلام مطالعه کړی ده په حقیقت سره، د اسلام دوی اخذ کړی او همغه لاره انتخاب کړې ده. او موږ ته اسلام ښکاره خبره کوي چې تاسو تعلیم وکړئ، تعلیم په نر او ښځې باندې فرض ده او تعلیم تاسو ته حیا او عزت درکولی شي، پرمختګ درکولی شي. نو په هغه نړۍ کې چې دا تعلیم ټکنالوژي ډېره مخته تللې ده، په افغانستان کې بدبختانه تقریبا د 4 لسیزو په اوږدو کې جنګ ځپلی ده، د افغانستان اقتصاد بیخي شاته پاتې ده. دوی چې د خود کفایي په حالت کې په پښو درېږي، بیا هېوادونه تعرض کوي یا مثلا په خپله کې داخل کې ځینې ډلې پیدا کېږي، خپل هېواد له منځه وړي. نو تعلیم یوازینۍ لاره ده چې سړی پرمختګ په باندې وکړي او هېواد په باندې پرمختګ کولی شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. د راتلونکو نوي نسل لپاره یعنی ماشومانو لپاره په دې برخه کې مونږ تاسو څه کولی شو او خصوصا خلک څه کولی شي، د ټولنه څه کولی شي، دوی څومره مسؤلیت لري، والدین د کورنۍ غړي څنګه کولی شي دوی خپل ماشومانو باندې ښې زده کړې وکړي؟ د خلکو یا ټولنې دپاره عامه پوهاوی مهم ده چې دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي چې د تعلیم په ارزښت ورته وغږېږي، تعلیم فردي ارزښت باندې ورته وغږېږي، تعلیم د ټولنیز ارزښت باندې ورته وغږېږي، بیا د هېوادونو پرتله سره وکړي تر څو دا شاګردان تشویق شي. او بل والدین دې باید خپل اولادونه تشویق کړي او تعلیم دپاره یې وهڅوي چې تعلیم یوازینۍ د پرمختګ لار ده. مونږ کولی شو ځانونه خودکفا کړو، که هغه د ټولنې په حساب باندې وي که هغه د هېوادونو په حساب باندې. ډیره مننه، کور مودان په خیر اوسئ. ډیره مننه عرفان صاحب، سلامت اوسئ کور مودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو له میلمه راډیو څخه د ګردي میز خپرونه اورئ چې دغه خپرونه زموږ موضوع ده. په دې خپرونه کې د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې غږیږو چې څومره ارزښتناکه ده د یو انسان په ژوند کې. آیا برابر دي هغه کسان چې ښوونه یا روزنه لري یا له هغو کسانو سره چې ښوونه او روزنه یا هم تعلیم نه لري؟ همداشان د تعلیم په ګټو باندې غږیږو، تعلیم په کومو ګټو کې برخمن وبخئ ګټور دی یا ارزښتمن دی. په دې اړه زموږ میلمانه دي عبدالسلام احساس صاحب، همداشان عرفان الله عرفان صاحب دی. نو احساس صاحب، تاسو ته راګرځو. والدین یا د کورنۍ غړي یا مشران دوی د خپلو راتلونکو ماشومانو یا راتلونکي نسل په دغه کې څومره مسؤلیت لري او څنګه یو څوک کولی شي تر څو هغه خپل ماشومان دې ته وهڅوي، دې ته تشویق کړي چې دوی زده کړې ترلاسه کړي؟ ډیره مننه. والدین هغه څوک دي چې د خپلو ماشومانو لومړنۍ مدرسه چې ده هغه والدین دي. نو په دویم قدم کې هغه بیا مکاتبو ته څرنګه تشویق کړي، په کومه طریقه سره یې راولي. نو ښوونکي آیا تر اوسه پورې والدینو صاحبان پسې تللي دي چې هغه لاړ شي مکتبو کې د دوی د مسلک په اړه، د دوی د تعلیم په اړه باندې خبرې وکړي، دوی مدرسو ته ورغلي دي، د هغو استادان یا پوښتلي دي یا د هغو نه یې پوښتنې کړې دي په دې برخه کې؟ لومړنیو کې خو مور او پلار هغه څوک دی چې دی لومړی کې خو مور هغه څوک دی چې د خپل ماشوم لومړنۍ مدرسه چې د هغه مور ده. بیا په ابتدایه دوره کې چې دا خپلو ماشومانو ته دا پته نه لګېږي او د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي، نو د موږ د هغو له مور او پلار څخه همدغه خواهش ده چې هغه تعقیب کړي، هغه تشویق کړي، مکتب کې مدرسه کې وي، د هغه استاد مسلکي ده، د هغه میتود، د هغه برخورد له خپل بچي سره د هغه څرنګه ده. نو په دې برخه کې موږ د خپلو والدینو څخه په خاصه کې په ولسوالیو کې که نن سبا موږ تاسو وګورو، لومړنی خو زمونږ په ساحه کې په سروبي ولسوالۍ کې که ورته وګورې هلته که ولاړ شئ تاسو، نو د موږ مکتب چې ده تر 9 صنفو پورې تقریبا شپږ یا اووه ټولګي لري. کله چې هغه 12 صنف ته رسېږي نسبت 12 یا 13 شاګردان په یو ټولګي کې پاتې کېږي. یو لوی علت یې دغه ده، د هغو پلار او مور تشویق نشته پسې، د ورور تشویق نشته پسې. دلته نسبتا تر تعلیم نه تجارت او پیسو ته زیات ارزښت ورکول شوی ده. نو که په دې برخه کې د مور او پلار تشویق پسې زیات شي، په خپل بچي پسې هغه وڅرل شي، هغه سي تعلیم ته تشویق شي، نو تل خو همدغه چې تجارتونه به نه وي، تل خو هم داسې د بهرنیو هېوادونو ته تجارت ورایسي او درسه به نه وي. نو په دې برخه کې زموږ د تعلیم د پاتېوالي لومړنی عامل دغه ده چې موږ او تاسې خپل بچي چې دی هغه چې کله تر 12 کلنۍ پورې رسېږي یا له 12 نه پاس کېږي، په هغه حالات کې څوک پاکستان کې وي، څوک په عربو کې وي او څوک نورو بهرنیو هېوادونو ته تللي. لومړنی علت همدغه ده چې موږ او تاسې تعلیم ته دومره ارزښت نه، دومره تشویقي بڼه نه لري. یو لوی عامل یې په موږ او تاسې کې د لیسانسو کسانو هغه بې وظیفې کېدل دي. لیسانس کسان که څه هم د موږ په ټولنه کې بې شمېره زیات دي، په وظیفو باندې بوخت نه دي، نو هغه یو بې سواده سړی هم همدغه سوچ کوي چې نن سبا هغه سوادار سړی چې دی اوس وخت کې لیسانس دوره یې کړې تقریبا له 14مه، ان ځینې داسې کسان دي چې ماسټري او دوکتورا یې کړې دي خو اوس بدبختانه په کور باندې ناست دي. نو دلته د ترانسپورټ
ترانسپورټ مشکل چې ده هغه یو څه که د بهر مسافر چې راسي هغه په لوکس ګاډي کې ګرځي او دلته یو لیسانس او دکتور کس چې ده هغه به ښه پوه وي، ښه به تجارت کولی شي، ښه به راشي او درس کولی شي. خو نسبت هغه چې ده د ترانسپورټ ته به مشکل لاسرسی نسي لرلی نسبتا د عربو د مسافرو پرتله باندې. که وګورو نن سبا چې دی هغه عربو نه راشي په ښه یو لوکس ګاډي کې راشي، بیا د موږ او تاسې مشران او د موږ او تاسې ټولنه بیا هماغه سوچ کوي چې هغه په یو لوکس ګاډي کې ګرځي او دغه لیسانس کس ته تر اوسه پورې همدلته بې وظیفې ګرځي چې د 10,000 افغانیو د وظیفې کولو هغه هم نه لري. نو په دې برخه کې د موږ ټولنې د پاتېوالي لومړنی عامل دغه ده چې دلته په یو ډول مایوسي رامنځته کېږي او په همدغه باره کې. نو دغه د موږ د ټولنې د پاتېوالي ستر لاملونه دي چې د خپل بچي تشویق نشته، پسې د خپل بچي کورسونو ته هڅول نشته، پسې د هغه څارنه نشته او د هغه په دې باره کې داسې هغه نشته چې هغه په شو کورسونو ته واچوي یا هم نورو ولایتونو ته نسبت ننګرهار، خوست او کابل ته د کورسو او نورو درسي موادو د لېږلو پسې ولاړ شي. یعنې تاسو د یو شمېر خلکو اقتصادي ستونزه هماغه ستونزه بولئ چې دوی نشي کولی چې تر څو په خپلو اولادونو باندې ښې زده کړې وکړلی شي. اکثریت یې د موږ په ولسوالیو کې داسې کسان شته چې هغه اقتصادي مشکل هم نه لري خو بیا هم نه غواړي چې په خپل بچي باندې تعلیم کوي، ځکه تعلیم چې دا لومړنۍ ډیوه ده چې په هر څه جوړولی شي. یعنې د موږ په ټولنه کې که درته ووایو تر دې نه چې هغه دلته یو ښه زده کړیال یو ښه سوادار کس ځینې جوړ شي په هغه برخه کې دومره توجه نه ورته کېږي لکه څومره چې نن سبا له دې ځای نه بهر ته لېږل کېږي. ډېره مننه کور مودن. عرفان صاحب، احساس صاحب د شخصي کورسونو یادونه وکړله. زموږ تاسو اکثره خلک چې دي هغوی خپل ماشومان یوازې بس هغه مکتب ته لیږي، د هغه بیا تعقیب نشته، د هغه بیا پوښتنه نشته. وخت چې هغه د 12 صنف نه فارغېږي یوازې دومره خبر شي چې بس زما یا زوی یا زما ورور یا زما وراره د 12 صنف نه فارغ شوی دی. که په دې وخت کې د مکتب سره سره د شخصي کورسونو ته هم ولېږل شي، په عین وخت کې تعقیب هم شي، تشویق هم شي، په دې 12 کلونو کې ستاسو په نظر دی آیا ډېر څه نشي زده کولی؟ جناب غیرت صاحب، دا ستر حقیقت ده چې په 12 کلونو کې مختلفو مضامینو سره موږ مخ کېږو. ځینې داسې مضامین راځي چې لکه فزیکس او کیمیا سوله، ریاضي سوه، دا ډېر کار غواړي. دې دپاره لکه مثال د خبرې انګلیش سو، دې دپاره باید موږ کورسونه ووایو. نو له والدینو څخه همدا هیله ده چې خپل اولادونه تعقیب کړي، دا تشویق کړي، دوی د کوشش وکړي چې په دوی باندې پانګونه وکړي، دوی کورسونو ته معرفي کړي، دوی په درسونو کې تعقیب کړي، له استادانو سره د دوی په اړه پوښتنه وکړي له هغوی څخه چې آیا دا شاګرد په کومه برخه کې کمزوري لري، په کومه برخه کې لیاقت لري چې په ده باندې کار وشي. نو باید هر پلار باید خپل اولاد تعقیب کړي، نو په خپله کورنۍ کې باید داسې تربیه ورکړي چې نور اشخاص ته هم مفیده ګټه واخلي. او دغه کورسونه چې دي کورسونه ډېر مهم دي، په دې خاطر باندې په کورسونو کې ډېر څه زده کېږي، دوی باید کورسونه ووایي، کورسونو ته لاړ شي. په یوه کورنۍ کې پلار او یا هم مور او یا هم مشر ورور که چېرته تعلیم یافته اوسېږي، د راتلونکي نسل لپاره څومره اړینه ده، څومره ضروري ده، او راتلونکی نسل به یې څنګه وي؟ جناب غیرت صاحب، که چېرته یوه کورنۍ تعلیم یافته وي، علمي وي، نو بهتره خبره ده د دوی راتلونکی به مثبت وي. د دوی په کورونو کې به جنجالونه او مشکلات ډېر کم وي، او د دوی په کورونو کې به ډاکټران، انجینران ټول په خپل کور کې، یعنې مطلب خودکفایه به وي، او د دوی دا کورنۍ به یوه علمي کورنۍ وي. دوی به په ټولنه کې ځانګړی قدر لري، ځکه دا بهتره معلومه ده کوم خلک چې تعلیم لري، کورنۍ علمي وي، هغوی په ټولنه کې قدر لري، هغوی غټ اشخاص دي، هغوی ته یو ډول قدر ورکول کېږي، هغوی په خاصو غونډو کې غوښتل کېږي، هغوی په فیصلو کې غوښتل کېږي. نو که چېرته دوی تعلیم یافته وي، د دوی کورنۍ تعلیم یافته وي، دوی به ښه راتلونکی ژوند ولري. بله، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ کور مو ودان. احساس صاحب، تاسو هم په همدې موضوع باندې خپل نظر را سره شریک کړئ. که په کور کې یو نفر تعلیم یافته واوسېږي، د هغه د راتلونکي کورنۍ به څومره ورسره هوسا وي؟ بالکل، که په ټوله کورنۍ کې یو سوادار کس واوسېږي، زه په دې باندې باوري یم چې د هغه راتلونکی نسل به ټول سوادار واوسېږي. ځکه زموږ په ټولنو کې خپله داسې تېر شوي دي چې هغه
هغه یو کورنۍ یو ډېره ستره کورنۍ به وله، هېڅ په کور کې یې داسې یو علمي شخص نه لرو. وروسته همدې کورنۍ کې بیا د یو انجینر پیدا سو، یعنې لومړنی سر کې هېڅکله دی د کانکور ازموینه ورکړه بیا انجینر پر سو. نو د هغه یعنې تر ده نه مشر ورور یې تر دې ته وهڅولو چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه سو، د هغه په قدر باندې پوه سو. ان مشر ورور یې راوستلو، بېرته یې د کانکور ازموینه ته تشویق کړ، د کانکور لپاره یې امادګي ورته ولږو. او اوس د هغه خوشبختانه 4 وروڼه د انجینري او اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي. نو زه په دې باندې باوري دا هغه عملاً مثال دی چې تاسو عملاً وړاندې مثال ده بالکل. نو زه په دې باندې باوري یم که په ټوله کورنۍ کې یو سوادار کس واوسېږي، ممکن ټوله کورنۍ به د سواد ته برابره سي او سوادداره به شي. احساس صاحب دا هم راته ووایه چې د روغتیا، اقتصاد، تجارت او ټکنالوژي په برخه کې تعلیم څومره اړین دی؟ بالکل که په لنډو کې درته ووایو د ټکنالوژي په برخه کې، د روغتیا په برخه کې چې کوم تعلیم مهم ده، د هغه په اړه باندې به یو څو لنډې نکتې در سره شریک کړو. لومړی خو د روغتیا په برخه کې، یعنې که یو سوادار شخص نسبت د ناپوه شخص په پرتله باندې هغه د روغتیا په باره کې ډېر ښه پوهېدلی سي چې آیا دغه مضره توکي دي او دغه د ځان د ګټې لپاره، د ځان د راتلونکي بسیا لپاره، د راتلونکي ژوند لپاره څومره مثبت تاثیر لرلی سي. مطلب ښو خوراکونو ته، ښو درس و درسو ته، په ښه چاپېریال کې د هغه ژوند، د هغه د بچیانو ژوند، د هغه د نور راتلونکي پرمختګ لپاره چې کوم مهم ده. او دویمه خبره یې په ټکنالوژي کې نن سبا چې نړۍ ګورو، هغه د ټکنالوژي له برکته چې کوم پرمختګ یې کړی ده، همدغه د علم له برکته ده چې کومه ټکنالوژي کې رسېدلی ده. لومړی زموږ او تاسې ګاونډي هېوادونه ایران او تاجکستان او ازبکستان نسبت هغه له موږ نه ډېر شاته دي، ډېر په ازادي او په هغه کې شاته دي. خو که نن سبا د هغو ټکنالوژیو ته وګورو، هغه د نورو هېوادونو د نورې نړۍ سره اوس په سیالي کې قرار لري. که څه هم افغانستان چې و په یو وخت کې یعنې په نورو هېوادونو یې امپراتوري کړې ده، خو یو لوی علت یې همدغه سو جنګونو وځپلو، هغه وځپلو. اوس وخت کې ټکنالوژیو ته که څه هم کم لاسرسی لرو نسبت د نورو هېوادونو پرتله باندې. تاجکستان یو هغه هېواد ده چې تقریبا اوس د 16 لسیزې یعنې د 80 کلونو په شاوخوا کې د ازادي ته لاسرسی لري. یعنې د موږ اوس وخت کې زیات برق چې د نورې ټکنالوژي وسایل هم چې د له تاجکستانه دي، که څه هم یو وروسته پاتې هېواد ده، علت یې همدغه ده چې موږ ورته مجبوره سولو د په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړو. نن افغانستان د تاجکستان څخه د ټکنالوژي په برخه کې غوښتنه کوي، که هغه د موټرو په برخه کې ده، د الوتکو په برخه کې ده، د بیړیو په برخه کې ده، یعنې د برق په برخه کې ده. په هره برخه کې هغه موږ د هغه همکاري ته محتاج یو او د هغه ته ضرورت لرو. ښاغلی عرفان صاحب، تاسو به د ښوونکي په هکله خپل نظر سره شریک کړئ. ښوونکي په دې برخه کې چون موږ تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې ښوونکی هغه یو څوک دی چې هر څوک هم چې جوړیږي سټارټ یا شروع د همدغه ښوونکي د برکته کوي. د ښوونکي په مسؤلیتونو راته وغږېږئ، د هغوی په میتود راته وغږېږئ، د ښوونکي د یو زده کوونکي سره هغه رویت باید څنګه وي، د هغه سره باید سلوک څنګه وي، په دې باندې را سره بحث وکړئ او د هغه په مسؤلیتونو را سره بحث وکړئ. مهرباني. مننه قدرمن غیرت صاحب. ښوونکی خو د معنوي پلار حیثیت لري. دا نن چې په نړۍ کې څومره پرمختګونه یې دا د ښوونکي برکت ده. نو ښوونکی باید داسې میتود ته دوام ورکړي چې د ده او د شاګرد ترمنځ باید متقابل احترام وي او داسې فکر ونه کړي که یو څوک په ورښکاره سي شاګرد او د استاد صنف ته، نو دا فکر ونه کړي چې دا د استاد او شاګرد، داسې فکر وکړي لکه یو والد چې خپلو بچیانو ته نصیحت کوي. نو ښوونکی به له داسې میتود څخه کار وانخلي تر څو شاګردان ناراضه سي یا د دوی په افکارو باندې غلط تاثیر وکړي. نو ښوونکي باید داسې میتودونه استعمال کړي چې هم شاګرد ترې اخذ وکړي او هم ترې راضي واوسي. نو څومره د ده مسؤلیت څه دی په دې برخه کې؟ د هغوی په تشویقي برخه کې باید څه وکړي ښوونکی، د هغوی په تعقیبي برخه کې، د هغوی په ښوونیزه برخه کې څومره مسؤلیتونه لري؟ ښوونکی له داسې میتود څخه باید کار واخلي چې د شاګردانو سویې ته وکتل سي. ځینې شاګردان شاید په ذهن کې کمزوري، شاید ځینې لایقه وي. د ټولو ته باید په مساوي ډول باندې داسې درس ورکول سي چې ټول اخیستنه وکړي او داسې درس هم ورنه کول سي چې دوی ته ناپازاب سي.
نو ښوونکی باید کوم شاګردان له کمزوري دي هغوی تشویق کړي، د هغوی والدینو ته ووایي چې دوی تشویق کړي، دوی دپاره یو ډول کتابچې، قلمونه او داسې تشویقي بڼې په شکل باندې یو شی ورکړي چې دوی تشویق شي، راتلونکي کې له وهلو څخه یې باید کلکه ډډه وسي. دوی باندې باید لاس راکش کول سي. دا شاګرد هم داسې حیثیت لري لکه معنوي اولاد. بله، مننه کورمودان. وروسته بیا دې برخې ته راځو چې تاسو تر دې دمه پورې څنګه تر دې ځایه پورې څنګه رسېدلي یاستئ؟ تاسو سره په دې برخه کې چا همکاري کړې ده، څنګه همکاري کړې ده، بیا به په دې باندې هم بحث کوو. اوس راځو احساس صاحب، تاسو د ښوونکي په دندو، د ښوونکي په مسؤلیتونو باندې رڼا واچوئ. بالکل لکه څرنګه چې عرفان صاحب وویلې، د ښوونکي لپاره لومړنی مهم چې دا هغه د ما په نظر باندې به میتود وي. ځکه زه چې خپله په دې برخه کې کوم مضمون کې ښه میتود راته ویل شوی ده، په ښه انداز باندې درس راته ویل شوی ده، ان د هغه استاد درس هم خوند راکوي، که څه هم چونکې هغه درس سخت هم وي، خو که په ښه میتود سره راته ویل شوی، هغه د ما لپاره بیخي زده کړې د هغه له ما لپاره ډېره اسانه ده چې زه د هغه مضمون زده کړه وکړم. که هغه ډېر ما لپاره سخت هم وي، خو نسبت هغو مضمونو ته چې هغه اسانه وي، خو د استاد میتود که خراب وي، نو د هغه مضمون زده کړه به ډېره به سخته وي د یو شاګرد لپاره یا د یو محصل لپاره. او د محصل او شاګرد لپاره میتودونه فرق وي، ځکه په ابتدایه دوره کې ځان ته، متوسطه کې ځان ته، همداسې تر 12 پاسي پورې، تر لیسانس پورې د هر شاګرد محصل لپاره میتودونه فرق کوي. لومړنیو کې خو باید داسې یو میتود کې چې هغه کې د درس ته تشویق سي، د وهلو څخه یې ډډه وسي، او په نورو برخو کې تشویق سي، تر څو پورې شاګرد لپاره ښه سلوک او ښه میتود غوره دی ما په نظر باندې. ډېره مننه. تاسو تر دې دمه چې رسېدلي، دا پوښتنه به بیا د عرفان صاحب نه هم کوو. څنګه راغلي، څومره ستونزې مو په دې لاره کې ګاللې دي؟ د ښوونکو په اړه که خپل نظر راسره شریک کړئ، ښوونکو په دې برخه کې تاسو سره څومره همکاري کړې ده؟ د خپلو والدینو، کورنیو د غړو په هکله که راسره خپل معلومات شریک کړئ چې دوی ستاسو سره په دې برخه کې وبخئ څومره مسؤلیت ادا کړی دی او څومره کار یې در سره کړی؟ ډېره مننه. لومړی خو که درته ووایو، په لومړنۍ ابتدایه دوره کې خو موږ د درس په قدر او د درس په سره دومره علاقه مو نه لرله، او نه په د علم په ارزښت باندې پوهېدلو. ان تر متوسطه دورې پورې، کله چې موږ تر 10 صنف نه لاړو، نو بیا د درس په قدر باندې، د استاد په قدر باندې، غوره میتودو په قدر باندې پوه شولو. نو خوشبختانه تشویق خو د مور او پلار او مشرانو غرونو تشویق په ما پسې زیات وی، او د هغه نه راوروسته د ښو استادانو تشویق هم د ما لپاره، چې هغه د مکتب په دوره کې سرمعلم، مدیر، او د هغه ترڅنګ یو څو غوره استادان، د هغو د میتود، د هغو د لارښوونو سره سم، د ما هغه همدغه و چې خپل هدف ته یې ورسولم، او زه یې تشویق کړلم چې نن خوشبختانه تر پوهنتون پورې ورسېدلم. ان د څو 2 سیمسترو نه وروسته به انشاءالله د فراغت ته رسېږو. همدغه یو علت وای چې د ما پسې د مور، پلار، وروڼو او د ښو ښوونکو تشویق وای چې نن سبا یې زه تر دې پورې ځای پورې رسولی یم. ډېره مننه کور دې ودان. عرفان صاحب، تاسو هم په دې هکله راسره خپل نظر شریک کړئ. مننه جناب غیرت صاحب. من خو په کلیو بانډو کې وخت تېر کړی ده، هلته تعلیم ډېر ساده و. نو موږ سره لومړی د والدینو ډېر ستر ملاتړ و، ځکه د والدینو په هر بخش کې موږ سره ملاتړ کړی ده، که هغه اقتصادي بخش وي، که علمي بخش وي، که د روزنې بخش وي. د والدینو په مرسته او همکارۍ موږ ابتدایي تعلیم شروع کړ. چونکې ابتدایي تعلیم موږ په سیمو کې داسې خاص نه تعمیر درلود، نه داسې استادان ډېر مسلکي استادان ابتدایي وختونو کې. نو استادان هم څوک له شپږم نه فارغ وو، څوک له اتم نه فارغ وو، ځکه د افغانستان د تعلیم سطحه پخوا ډېره کمزورې وه، اوس الحمدلله ډېره ښه شوې ده. نو په کلیو بانډو کې موږ تعلیم وکړو. د احساس صاحب خبره، د تعلیم دومره په ارزښت موږ دومره نه پوهېدلو. خاص کله چې د 8 او 9 صنف ته راورسېدو، زه راغلم کابل ته، مرکز ته. هلته ځینې لیلیې وې، په هغو کې مې ځان واچوو، او تر څنګ به شخصي کورسونه تعقیب کړل ورسره. بیا د تعلیم په ارزښت، د استاد په ارزښت، ټولنې او د هېواد سره، مور او پلار سره د مینې په ارزښت هم پوه شولو. بیا مو دا احساس پیدا کړ چې باید موږ تعلیم وکړو، تعلیم حاصل کړو، چې په راتلونکي کې موږ یو شی جوړ شي، د هېواد ته، د ټولنې ته خیر ورسېږي. او بله مهمه خبر دا ده چې د استاد او د مور او پلار احترام ډېر ضروري ده. باید که د دوی احترام ونه کړو، موږ مخته نشو تللی. که د استاد احترام ونه کړو، د قلم او د کتابچې او د هغه کوم مکان چې د موږ پکې درس وایو، ښوونځی ده که هغه پوهنتون ده، د هغې باید احترام وشي. که د دوی احترام موږ وکړو، نو د موږ احترام به هم وشي. نو تعلیم باید وکړو. تعلیم ښه شی ده،
او د ډېری استادانو موږ سره په دې بخش کې کومکونه کړي دي. نو ښه استادان مو یو نیم پکې بد هم راځي، نو موږ به یې مثبت اړخ ته واړو. ښه استادان وو، د دې استادانو تشویق، د دې استادانو لیاقت و چې موږ تر دې ځایه راورسېدلو. نو تقریبا د 2 سیمسټرو وروسته انشاءالله موږ به لیسانس کېږو، دې ټولنې ته به وړاندې کېږو او انشاءالله هغه استادان چې کوم لارښوونې موږ ته کړي دي په هغو لارښوونو به عمل کوو او دې ټولنې ته به خیر رسوو انشاءالله. ډیره مننه. بس موږ هم همدغه هیله لرو ستاسو نه چې وروسته له 2 سیمسټرونو چې تاسو لرئ، د هغه نه وروسته کله چې تاسو فارغېږئ، اول خو هڅه دا وشي چې مخکې نورې زده کړې هم ورپسې وکړای شئ تر ماسټره او دکتورا پورې. بیا هم که هغه نه وي، لیسانس کچه هم ډېره لوړه کچه ده، نهایت کافي تدریسي کچه ده. مونږ هم همدا هیله درنه لرو تر څو زموږ تاسو خپل دین ته، زموږ تاسو خپل هیواد ته، زموږ تاسو خپل کلتور یا کلچر ته تاسو ډېر ښه خدمت وکړلی شئ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. په وروستیو کې احساس صاحب هغه څه چې ستا په ذهن کې ګرځي د تعلیم په هکله باندې مونږ نه وي درنه پوښتلي، تا خپله معلومات ټول کړي وي، غواړې مونږ ته ووایې د یو پیغام په شکل باندې هم کولی شي مهرباني؟ زموږ خو په لومړیو سرو کې هغو والدینو ته چې هغه خپل بچیان عرب هیوادونو ته لیږي یا هم نورو بهرنیو هیوادونو ته یې لیږي، له هغو څخه مو لومړنۍ غوښتنه دغه ده چې کم تر کمه تر 12 پورې خو تعلیم باید وکړي، او هغه کسان چې د تعلیم په ارزښت باندې پوه دي یا هم په کورنۍ کې یو داسې لیسانس کس لري، نو د هغو څخه یې موږ خواهش او هیله دغه ده چې په خپلو بچیانو باندې، په خپلو ګاونډیانو باندې او هغه څوک چې د کور سرپرست نه لري، د هغه بچی دې ته تشویق کړي چې د تعلیم په قدر یې پوه کړي، د تعلیم په ارزښت باندې یې پوه کړي. او په دویم قدم کې زموږ بد دود و دستور و رواج ده چې زموږ په ټولنه باندې بد اغېز کړی ده. بدبختانه که نن سبا وګورو د جنکیانو مکاتبو او داسې د الوکانو مکاتبو کې که وګورو، هغه ته داسې مشخص او غوره استادان یعنې مسلکي کسان نه ګمارل کېږي. نو لومړی سر کې خو د ریاستو څخه بیا وروسته د خپلو مشرانو څخه یې موږ همدغه هیله ده چې په دې برخه کې مسلکي کسان وګمارل شي، د ښوونې او روزنې په برخه کې، او همداسې په مدارس پرې وویل شي، دیني زده کړې پرې وویل شي. نو هر څه چې دی لومړنی چې شروع کېږي همدغه د ښوونې او روزنې له برکته به شروع کېږي. نو په همدغه زموږ هیله او خواهش ده چې په دې برخه کې غوره کسان وګماري او هم خپل بچي دې ته تشویق کړي. ډېره مننه. کور دې ودان. عرفان صاحب، تاسو هم مهرباني وکړئ، هغه معلومات چې تاسو ټول کړي دي غواړئ موږ سره شریک کړئ، یا هم کوم پیغام لرئ د یو پیغام په شکل باندې اوریدونکو ته څه ویل غواړئ د پوهې په ارزښت باندې هم کولی شئ مهرباني؟ اوریدونکو ته هم پیغام دا ده چې زموږ هیواد کې غربت زیات ده، اقتصادي وضع د ټولو هیوادوالو خراب دي. هغه هیوادوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه ده، له هغو څخه مو هیله ده چې هغه غریب اشخاص، یتیمان او یسیران د دوی لاسنیوی وکړي تر څو دوی تعلیم ته تشویق کړي او د هغو مالي ملاتړ وکړي. او په هیواد کې مو بد دستورونه دي، رواجونه دي، باید د دغو بې ځایه رواجونو څخه لاس واخلو، راسو د پرمختګ په لور او پرمختګ وکړو. او له لوړپوړو چارواکو څخه مو هیله دا ده چې په تعلیم باندې زیات فوکس وکړي، ځکه همدغه تعلیم ده چې موږ کولی شي له نړۍ سره سیال کړي. نو تعلیم دپاره باید مسلکي استادان، مسلکي اشخاص راولي، کار باید اهل کار ته وسپاري تر څو د علم په بخش کې موږ پرمختګ وکړو. او بل په هیواد کې مو هغه علمي اشخاص دي ورځ تر بلې د اقتصادي غربت د وجې ځي نورو هیوادونو ته فرار کوي. د دوی د فرار مخنیوی باید وشي. دلته باید دوی ته داسې زمینه برابره شي تر څو دوی د خپل اقتصادي مشکلات حل کړي، دوی فرار ونه کړي، ځکه که دوی فرار وکړي دلته تعلیم له منځه ځي او تعلیم ختمیږي. ډېره مننه. کور مو ودان. ښاغلی عرفان الله عرفان ورور چې زموږ سره په برنامه کې حاضر شوې او خپل نظریات مو شریک کړل. مننه. او احساس صاحب ستاسو نه هم ډېره مننه. ډېره مننه. کور مو ودان. قدرمن اورېدونکو، تاسو له میلمه راډیو څخه د ګردي میز خپرونه واورېده چې په نننۍ خپرونه کې مو هم موضوع د ښوونې او روزنې په هکله باندې وه، د هغوی په ارزښت، د هغوی په توپیر، د هغوی په کومو برخو کې چې مهم او اړین ده، په دې باندې مو له محترمو میلمانو هر یو عبدالسلام احساس او عرفان الله عرفان ورور سره خبرې وکړلې.
دوی هم خپل نظرونه سره شریک کړل. ستاسو له ملتیا هم ډیره مننه. کور مو ودان. تر بیا چې زه جمیل غیرت ستاسو درنه چوپړ ته راځم، ماته اجازه راکړئ. د الله په امان، ښه وخت ولرئ. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز.